إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ډیرو محترمو، عزتمندو اوریدونکو کتونکو مسلمانانو ورونو خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمونږ استاسو دا نننی چې کوم پېشمنی دی، نو دا 30م پېشمنی دی. چونکې دا درس خو مخکې ریکارډ کول پکارو، خو د مصروفیاتو په بنا د درس قرآن د وجې نه مونږه د ډیرو مصروفیاتو په بنا باندې درس په ټیم باندې ریکارډ نشو، لہذا دغه معذرت پیش کوو. د اخرنۍ عشره چونکې د مسلمانانو لپاره یو ډیره زیاته اهمه او ډیره زیاته د محنت او ډیره زیاته د مجاهدې عشره ده. مسلمانان نارینه زنانه به په دې اخرنو 10 ورځو کې ډیر زیات ځان ستړی کوي. په دې اخرنو شپو کې به ډیر زیات محنت کوي، او خدا نخواسته الله دې نه کي اسې نه چې موږ د رمضان نه په داسې حالت کې وځو چې الله زموږ ګناهونه نه معاف کړي. زموږ دا یقین دی، د الله د ذات نه امید دی، د الله په ذات باندې کلکه بروسه او اعتماد دی چې الله به زموږ ګناهونه معاف کړي انشاءالله. او اسیم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله نه به داسې غواړي چې ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. د الله نه چې غواړي نو داسې وغواړه چې ته بالکل د دعا په قبلېدو باندې د یقیني 100% یقیني زما دعا به الله خامخا قبلوي، نو بیا به الله ضرور قبلوي. اوس کې انسان د الله نه غواړي خو په زړه کې شک دی چې یا به قبوله کړي یا به قبوله نه کړي، بیا یې نه قبلوي. او حدیث قدسي کې دا راځي چې الله فرمایي: انا عند ظن عبدي بي. دا بنده چې په ما باندې څنګه ګمان کوي هغسې معامله ورسره کوم. نو لہذا د الله رب العالمین باندې د ایمان تقاضا دا ده، د الله نه د امید تقاضا دا ده چې موږ دا مضبوط یقین ساتو چې الله به زموږ ګناهونه معاف کړي. په الله باندې خپل ګمان سمول غواړي، بدګماني نه ده پکار. لکه څنګه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو په الله باندې ښه ګمانو، څنګه چې د امت د مشرانو د سلفو په الله باندې ښه ګمانو. یو بلال بن رباح رضی الله عنه چې کله وفات کېده، نو دی په یقین سره وی چې غدن القى الاحبه محمدا واصحابه، زه به سبا چې نن د دنیا نه رخصت شم، سبا به د پیغمبر علیه السلام او دغه د ملګرو سره ملاقات کوم. هغه اعرابي چې دغه واقعه ما تاسو ته ویلې وه چې ښځې مور ته یې وی چې یا مورې، لو کان امري بیدک، که چېرې زما دا فیصله ستا په لاس کې نو ته به زما په باره کې څه فیصله کړې؟ د جنت فیصله به کړې که د جهنم فیصله به کړې؟ نو هغې ورته ویې بچیه ته خو زما زړه یې، ته خو زما د زړه ټوکړه یې، زه به ستا په باره کې د جنت فیصله کوم. نو هغه خپلې مور ته وی بیا مورې چې ته ما اور ته نه غورځوې، زه ستا د زړه ټوکړه یم، نو الله ارحم بي منک، الله په ما باندې ستا نه ډېر مهربانه دی، الله به مې په اور کې نه سوځي. دقسې ښکلی ګمان په الله چې الله به بخلی یم، الله به مې ضرور بخي. د دې رمضان نه په داسې حالت کې وځم چې الله به زما ګناهونه معاف کړي، الله به زما نیکۍ قبولې کړي، الله به زما ګناهونه په نیکو باندې بدل کړي، الله به زما درجات بلند کړي. داسې مضبوط یقین به ساتې پوخ. یو خدای دی چې موږ په الله باندې خپل ګمانونه سم کړو. بدګماني په الله باندې بالکل نه ده پکار، په دې الله ډېر زیات خفه کېږي. الله زموږ د ګمانونو نه ډېر زیات اوچت دی، ګوره ډېر زیات، ډېر رحیم کریم ذات دی. ځکه الله فرمایي چې وما قدر الله حق قدره
وما قدر الله حق قدره دی خلق الله ونه پیجند حق قدره پس پلایق پیجندن سرا وما قدر الله حق قدره یعنی ما عرف الله حق معرفته دی خلق الله په صحیح معنو کې ونه پیجند که الله په صحیح معنو کې پیجندلې وې په الله به بدګمان نه وې من الله په صحیح معنو کې نه دی پیجند که موږ الله په صحیح معنو کې وپېژانده بیا په الله بدګماني نه کوو الله نه به امید ساتو او کلک امید به دې ساتو چې الله به زما ګناهونه معاف کړي زما خدا دعا ده چې ربه ما ګناهګار او د دې مدرسې دا ټول خادمان عبدالله چې زما خواته حاضر دی او زمونږ چې دا څومره اورېدونکي دي نارینه زنانه الله د دې رمضان نه موږ په داسې حالت کې وباسه چې الله زموږ ګناهونه دې معاف کړي الله زموږ نیکۍ دې قبولې کړي الله زموږ ګناهونه دې په نیکو باندې بدل کړي الله زموږ درجات دې بلند کړي رب زموږ خو دغه مضبوط یقین دی دغه کلک امید هم دی الله موږ ډېر عاجز یو الله زموږ دا لمنې د ګناهونو په داغونو باندې ککړې دي الله موږ داسې ګناه نه ده پرېښې چې موږ نه ده کړې الله موږ د خپلو ګناهونو اعتراف کوو الله د ځان صفایي نه کوو الله موږ ډېر ګناهګار یو الله ستا د بندګۍ چې څنګه حق دی موږ هغسې بندګي نه ده کړې الله ستا نه د غوښتو چې څنګه حق دی هغه حق موږ نه دی ادا کړی الله د روژو د نیولو چې کوم حق دی موږ نه دی ادا کړی د تراویح حق هم نه دی ادا کړی د قیام اللیل حق هم نه دی ادا کړی د صدقو حق هم نه دی ادا کړی الله په دې اخرنۍ عشره کې موږ تاته سوال کوو الله موږ زاری کوو رب العالمین چې دا څومره نارینه زنانه په دې ټولو صوبه کې الله تاته ناست دي الله د خبرې اوري الله د ټولو جولۍ د خیر او د برکت نه ډکې کړه الله د جبریل امین د خیرې زموږ په حق کې مه قبلوه الله زموږ ګناهونه معاف کړه پاک صاف هم د رمضان د میاشتې نه وباسه دا کومې ورځې او شپې چې پاتې دي دې دپاره ته زه یو مختصر ټایم ټیبل ښیم خو ګورې دا وعده به کوئ چې دا به زما ټول کال دا طریقې کاري په دې ټایم ټیبل به زه خپل شوه روز ژوند تېروم اولنۍ خبر هغه دا ده چې د روژه ماتي نه مخکې د الله نه دعاګانې غوښتل په دې باندې ځان پوهه کوي چې د روژهدار دعا دا صرف د روژه ماتي په ټایم کې نه قبلیږي صرف د پښمني په ټایم کې نه قبلیږي د روژهدار دعا الله هر وخت قبلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې دعاګانې الله نه رد کوي یو په هغه کې دعوت الصائم ده د روژهدار دعا د الله پیغمبر وایي روژهدار چې د الله نه څه ټایم هم دعا وغواړي د دعا د آدابو خیال وساتي روژهدار چې د الله نه څه ټایم هم دعا وغواړي په توجه باندې دعا وکړي په یقین سره وکړي الله یې دعا قبلوي الله یې دعا نه رد کوي خو چونکې د روژه ماتي نه مخکې چې دا کوم وخت دی دا د مازدیګر وخت دی د مازدیګر وخت د الله په نسبت باندې ډېر غوره وخت دی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې ټایم کې د ملایکو ډیوټیانې بدلیږي د ورځې ملایک ځي او د شپې ملایک راځي دا عمل دواړه ځای ملایک لیکي د ورځې ملایک هم لیکي او د شپې ملایک هم لیکي او الله رب العالمین په قرآن کې بار بار دا وایي فسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار بالعشي والإبكار بالعشي والإبكار دا د مازدیګر دا ټایم چې دی د الله په نزد ډېر غوره ټایم دی نو د روژه ماتي نه مخکې دعاګانې کول 10-15 منټ اوږده دعا د الله نه غوښتل چې دا په زړه باندې څه ارمانونه دي دا څه حاجات دي دا ګناهونه دي دا د جنت غوښتنه ده د جهنم د اور نه پناه ده دا هر قسمه دعاګانې الله ته مخې ته کړه کم از کم 15-20 منټ به ورې دعا له ورکوو په دې کې به د الله نه دعاګانې د روژه ماتي ټایم کې موږ بس د خوراک د تیارۍ په منډو تړلو شو اله شربت نه یې تیار شوی او اله غوښه نه تیاره شوې او اله سلاد نه یې تیار شوي اله فروټ نه یې په دې منډو تړلو کې زموږ نه ټول ټیم تیر شي دا کومې زنانه چې په کور کې لګیا دي که نه دې زنانو ته پکې خصوصي دعا کوئ چې ګوره الله زه لګیا یم تا ته مې لاس پورته کړي دي غریب لګیا د موږ له ډوډۍ تیاروي الله په دې چې کوم اجر وعده تا کړی دغه اجر دې مظلومې او دې فقیرې له ورکړه زنانو ته پکې خصوصي دعاګانې کوئ دویم چې کله اذان وشي
نو د اولنی اذان سره روژه ماتول هغه په هر ځای کې شوی دی، که ستا په محله کې شوی دی، که په بله محله کې شوی دی، که په بله کې شوی دی، خو اولنی اذان چې ستا په غوږونو باندې ولګېد بس په دقې سره روژه ماتول. او بیا د روژه ماتي په ټیم کې چې کومه دعا راغلې ده چې اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك افطرت، د دې دعا په باره کې محدثین وایي چې دا دعا خو مشهوره ډیره ده، خو د سند په لحاظ سره دا حدیث کمزوری دی، لہذا که صرف بسم الله وویلی شي دا ډیره بهتره ده. لکه موږ چې څنګه عام ډوډۍ ته بسم الله ویو، بسم الله الرحمن الرحیم یا صرف بسم الله. او په کجورو باندې روژه ماتول، کجوره نه په اوبو باندې روژه ماتول، که دا نه په بل یو مائع څیز باندې په هغې باندې روژه ماتول پکار دي. او بیا چې کله انسان څه خوراک وکړي د هغې نه پس دا دعا وایي په حدیث کې راغلی ده چې ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. دا په صحیح حدیث کې دا دعا ثابته ده، نبی صلی الله علیه وسلم به دا دعا کوله. بعضې محدثین وایي چې دا ډوډۍ نه پس پکار ده، او بعضې وایي چې نه انسان څه خوراک وکړي چې د ګیډې ته څه لاړ شي، معدې ته څه لاړ شي، دا رګونه تر شي او لامده شي، نو بیا دا دعا کول پکار دي. ذهب الظمأ تنده ختمه شوه، وابتلت العروق رګونه لامده شو، وثبت الاجر ان شاء الله او د الله سره زمونږ اجر ولیکلی شو، ثابت شو ان شاء الله که الله وغواړي. نو دا دعا. او بیا د دې نه علاوه چې کله د ماښام مونځ وشي، د ماښام په مونځ کې په جمع سره شرکت چې تکبیر اولا لاندې کړي خیر دی، که ته پوره په ګېډه باندې ځان موړ نه کړي خیر دی، خو وختي په ټیم باندې جمع ته ځان ورسوه چې ستا نه ګورې تکبیر اولا فوت نشي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من صلى لله 40 یوما یدرک التکبیرة الاولی، چا چې څلوېښت ورځې 15 وخته مونځ په داسې پابندۍ سره وکړو چې د هر مونځ تکبیر اولا یې لاندې کړه، تکبیر اولا، تکبیر تحریمه، تکبیرة الافتتاح، د اولنۍ تکبیر چې مونږ کوو، نو چې 40 ورځې داسې مونځ وکړو چې تکبیر اولا یې لاندې کوله، نو کتب له براءتان، الله به دله 2 پروانې ورکړي، یو براءة من النار، د جهنم د اور نه به الله آزاد کړي، دویم براءة من النفاق، نفاق به الله د زړه نه وباسي، منافقت د منافقانو د لست نه به دې وځي، د فهرست نه به الله تعالی خارج کړي. نو په تکبیر اولا سره د ماښام مونځ لاندې کول. د ماښام مونځ چې کله وشي د مانځه نه پس کومې دعاګانې په حدیث کې راغلي دي، نبي صلی الله علیه وسلم به کومې دعاګانې کولې. اولنۍ الله اکبر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. او بیا دا غینه پس 33 پیری سبحان الله، 33 پیری الحمد لله، او 33 پیری 34 پیری الله اکبر. که دغه نه مختصرم ویلی شي، حدیث کې 15 پیری راغلی دي، 25 پیری سبحان الله، 25 پیری الحمد لله، 25 پیری لا اله الا الله، او 25 پیری الله اکبر. نو دام 100 تعداد شو. او حدیث کې 10 پیری راغلی دي چې انسان دا وایي چې 10 پیری سبحان الله وایي، 10 پیری الحمد لله وایي، 10 پیری الله اکبر وایي. داسې راغلی دي چې 33 پیری سبحان الله، 33 پیری الحمد لله، 33 پیری الله اکبر. نو دا 99 شو. او بیا ورپسې ثم قال تمام المئة، بیا پسې په سلم ځل باندې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. د الله پیغمبر وي په دې به الله دله دومره اجر ورکوي، غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر، ګناهونه به الله معاف کړي اگر که دریاب د زګونو عمره ولې نه، دومره اجر الله دله ورکوي. او ګوره مختلفې طریقې دي، ما ته ووي چې 25 پیرې هم راغلي دي، خو پاکې ورسره الله اکبر 25 پیرې دی، 25 پیرې سبحان الله، 25 پیرې الحمدلله، 25 پیرې لا اله الا الله، او 25 مرتبه به الله اکبر. او 33 پیرې هم راغلی دی چې هر یو 33 پیرې وي. نن مې شو 33 پیرې سبحان الله، 33 پیرې الحمدلله، 33 پیرې الله اکبر، او بیا په سلم ځل باندې لا اله الا الله وحده لا شریک له. او داسې هم دی چې 33 پیرې سبحان الله، 33 پیرې الحمدلله، 34 پیرې الله اکبر. نو دا څه وشو؟ او 10 پیرې په حدیث کې راغلی. په دې کې په هره طریقه باندې ته وایي، پابندي د باندې نشته. او د دې نه پس بیا لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 پیرې دا د ماښام د مونځ نه پس. او بیا ورپسې اللهم اجرني من النار،
اللهم اجرني من النار وپیری دا کلمات، او بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، درې پیری دا کلمات نبی صلی الله علیه وسلم چې دا د ماښام ووی کنه نو لم يمسسه ضر حتى يصبح، د سحر پورې به ته څه شی ضرر نشي رسولی، چې سحر دی ووی د ماښام پورې به څه شی ضرر نشي رسولی. او د اللهم اجرني من النار چې وپیری وی د الله پیغمبر وی دا څوک سحر او ماښام وی الله به د جهنم د اور نه په امان کی، جهنم د اور نه به الله تعالی وساتي. د ماښام د مانځه نه پس بیا 2 رکعته سنت مونږ دی دا به نه قضا کې وره، سنت به بالکل نه قضا کې، نه په روزه کې نه د روزې نه علاوه. ځکه ما تاسو ته ویلو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا په شوا روز کې دا 12 رکعات سنت په پابندۍ سره وکړه نو بني له بیت فی الجنه، الله ول په جنت کې کور جوړ کړي. موږ په دنیا کې د یو کور د پاره څومره لانتیا په ځان باندې تیرو، څومره سختي په ځان باندې تیرو، څومره تکلیفونه په ځان باندې تیرو، څومره خوله د ځان نه وباسو د یو کور د پاره، د لسته مرلې کور د پاره څومره سخته موږ په ځان تیرو. او الله وی دا لږ عمل دی الله به تعالی په جنت کې کور درکړي، جنت کې کور درکړي دا نه چې ته به تر بار نه ګورې او هغه ته به مو سره جنت ته ځي، الله به در جنت درکوي. دا یو نښه ده چې الله به تعالی جنت درکوي. د لمانځه نه پس چې کوم 2 رکعاته سنت دي دا به خامخا کې. د دې نه پس چې کوم مونځ دی چې د هغې په باره کې مشهوره دا ده چې دا د اوابینو مونځ دی. نفل مونځ شته، که ته 2 رکعاته کې، که ته 4 رکعاته کې، که ته 6 رکعاته کې، هېڅ پابندي په تا باندې نشته. خو دې مونځ ته صلات الاوابین نه وایي، یعنی اوابین مونځ دې ته نه وایي. اوابین مونځ چې دی دا د اشراق او د څاښ مونځ ته ویلی شوی دی، د څاښ مونځ کم ته چې حدیث کې صلات الضحا وایي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صلات الاوابین حین ترمز الفصال، اوابین هغه مونځ دی چې کله د انور راوخیږي او ګرم شي، دا شګې ګرمې کي او د اوښ بچی پې خپه کېږي دا خپه وله ګرمه کي، دا د څاښ مونځ دی حین ترمز الفصال. نو د ماښام نه پس نور نه راخیږي. په دې اتفاق دی د محدثینو چې اوابین دا د څاښ مونځ ته ویلی کېږي. هسې مشهوره په خلکو کې دا ده چې اوابین دا د ماښام مونځ دی. د ماښام نه پس نفل شته او په نفل مونځ باندې الله اجر ورکوي. که ټیم د سره دی وکړه، که 2 رکعاته کې، که 4 کې، که 6 کې، که هر څومره کې. خو صلات الاوابین دا نه دی، اوابین مونځ د څاښ مونځ دی. بیا د دې نه پس چې نور کم اذکار راغلي د ماښام مونځ نه پس، لکه نبی صلی الله علیه وسلم با دا معوذات قل هو الله احد دا به 3 پیری وي، قل اعوذ برب الفلق به 3 پیری وي، قل اعوذ برب الناس به 3 پیری وي، او د هغې نه پس آیت الکرسی به 1 پیره ویله، او سبحان الله وبحمده دا به 100 پیری وي، درود شریف به 10 پیری وي، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق دا به 3 پیری وي. خو دا کوم ته چې اذکار المساء وایي د ماښام اذکاره دا به اکثر نبی صلی الله علیه وسلم د ماښام د مانځه نه مخکې وي، یعنی مازدیګر مونځ نه پس ماښام مونځ ته نږدې په دې ټایم کې به وي. خو خیر که د انسان نه پاتې شي د ماښام مونځ نه پس یې ویلی شي، په دې کې شرعاً څه بدي نشته، اجر به الله تعالی ورکوي. بیا د دې نه پس چې کله مونږ فارغ شو نو ظاهره خبره ده انسان چې د خوراک وکړي، رګونه یې لامده شي، معدې ته خوراک لاړ شي، نو بیا د انسان زړه غواړي چې یاره څه لږه ډډه ووهمه. نو خیر دی ډډه ووکه، یو پیالی چای څکې، پیالی چای ورته وڅښه، د دې لپاره چې د ماسخوتن د مانځه لپاره بالکل فرش شي. نو چې کله د ماسخوتن مونځ دپاره ځان برابر کړي نو د ماسخوتن مونځ ته په ټیم باندې ځان رسول، چې کله د ماسخوتن مونځ ته ځان ورسوي چې په تکبیر اولا سره مونځ لاندې کړي. تکبیر اولا سره مونځ، د تکبیر اولا نه پس بیا سنت، د سنتو نه پس تراویح. او تراویح خو په دل لګۍ سره پکار دی، په قلاره قلاره پکار دی. که امام زر زر تراویح کوي یا پویه کول پکار دی چې امام صاحب مونږ رکوع تا پسې نشو رسولی، مونږ سجده تا پسې نشو رسولی، مونږ قومه په تا پسې نشو رسولی، جلسه نشو رسولی، لهذا په تسلی باندې مونځ کوه. ځکه چې تا خو په یادو باندې یاد کړی دی، خو مونږ خو امیان یو، مونږ له خدای زر زر نه راځي، نو مونږ سره لږه ګزاره کوه. نو مونځ خو په دلاسه او په قلاره په دمه دمه پکار دی چې الله رب العالمین درنه قبول کړي. هسې نه چې ښکته پورته شو، لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې رب قائم لیس له من قیامه الا السحر. ډېر کله ته انسان الله ته ودرېږي په مانځه باندې، خو سوا د شبګیرۍ نه ورته هېڅ میلاو نشي، هسې ځان ستړی کړي، هندو ستړی والله ناراضه، هغه قصه وشي.
نو هسې نه چې موږ هسې ښکته پورته شو هېڅ ثواب راته میلاو نه شي. ښه په تسلۍ باندې تراوه مونځ پکار دی ګورئ. او بیا چې کله د ماسخوتن تراویح وکړو، تراویح نه پس عام طور خو پکار دا ده چې درس حدیث وشي، تراویح متعلق خبرې وشي، د مانځه متعلق خبرې وشي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صلوا کما رأیتمونی اصلي، داسې مونځ وکئ څنګه چې تاسې زه لیدلی یم چې مونځ کومه. یعنې زما نه هم چې کومه طریقه د مانځه زده کړې په هغه طریقه باندې مونځ وکړي، د مانځه متعلق مسایل بیان شي، دا ډېره زیاته بهتره ده. بیا په دې کې دا خبر یاد وساتئ چې بعضې خلکو ته دا غلط فهمي کېږي چې هغوی اکثر د امام نه په 8 رکعاتو کې لاړ شي وتښتي، یا په 10 رکعاتو کې لاړ شي، یا په 12 کې لاړ شي، یا تراویح د اخره پورې وکړي خو ویتر پرېږدي. ویتر زه د شپې کومه، او وایي سنت طریقه دا ده چې ویتر به شپې ته پرېږدي. نو ګوره دا غلط فهمي ده. د کال په نورو میاشتو کې د نبی صلی الله علیه وسلم غوره طریقه دا ده چې کو ته د شپې تهجدو ته پاسېږي او ته عادي تهجدو ته پاسېږي نو بیا ویتر پرېږده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، د شپې اخرنی مونځ تاسې ویتر وګرځوئ. نو مطلب که ستا پاسېدو ته نیت دی چې د شپې پاسم او تهجد کوم، ویتر پرېږده. نو چې کله تهجد نه فارغ شي اخره کې به ویتر وکړي. خو په رمضان کې دا نه، په رمضان کې هغه دویم حدیث دی چې من قام مع الامام حتی ینصرف، یو انسان د امام سره ودرېد د اول نواله تر اخره پورې، مطلب ویتر یې مسره وکړه په جمع باندې، نو کتب له قیام لیله، الله به د ده دپاره د قیام اللیل اجر ولیکي، د شپې تهجد اجر به الله ولیکي. لہذا د امام سره به تر اخره پورې په مانځه کې شریکېږي چې هغه ویتر هم وکړي په جمع باندې او بیا د جومات نه د هغه سر راوځي. بیا د دې نه پس چې کله ماسخوتن مونځ موږ وکړو، د مانځه نه پس د خلکو مزاجونه مختلف وي. بعضې خلکو له ډېر زیات خوب ورځي، نو که خوب ورځي نو بیا خیر د ډډه واچوه لږ یو چپه خوب ورته وکړه. که خوب نه درځي پکار ده چې په تلاوت کې مصروفه شو، په ذکر اذکار کې مصروفه شو، په دعاګانو کې مصروفه شو. او که وده کېږو مثلا د وده کېدو چې کوم اذکار دي نو چې هغه وکړو. انسان چارندام وکړي وده شي دا ډېره زیاته بهتره ده. نبی صلی الله علیه وسلم و انسان او 10 چارندام وکړو او د پاکۍ په حالت کې وده شو او د شپې څه ټیم هم د ده سترګې کلاو شوې او د الله نه څه دعا وغوښته نو الله به ورله ضرور قبلوي. نو ښه خبره دا ده چې 10 چارندام وکړو بیا وده شو، په ښي طرف باندې سملو او دا دعا و چې اللهم باسمک اموت و احیا. یا د دې نه علاوه چې نورې کومې دعاګانې راغلي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم به کولې، اللهم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، دا دعا په حدیث کې راغلې ده. دا دعا په حدیث کې راغلې ده چې اللهم اسلمت نفسي الیک ووجهت وجهي الیک وفوضت امری الیک لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک آمنت بکتابک الذي انزلت وبنبیک الذي ارسلت. دا دعا په حدیث کې راغلې ده. نو په دې دعاګانو کې چې هر یو دعا تعالی درځي د قول ولا او دشه. دویم نبی صلی الله علیه وسلم با نور اذکار چې دی هغه موږ تاسو ته ښودلي دي، هغه دا ده چې د وده کېدو په ټیم کې یو مسلمان نورې دعاګانې وکړي. او نورې دعاګانې څه دي؟ نورې دعاګانې هغه دا دي چې 33 پېرې سبحان الله ووایه، 33 پېرې الحمدلله ووایه، 33 پېرې الله اکبر ووایه. او د الله پیغمبر طریقه دا وه چې آیت الکرسي به ولوسته، 3 پېرې به قل هو الله احد ولوسته، 3 پېرې قل اعوذ برب الفلق، 3 پېرې قل اعوذ برب الناس. اب په لاس باندې چوف کړه او په دې ټول وجود باندې به لاس راخ کړه، په ښي طرف باندې به سم لاس او بیا به وده شو. نو که وده کېدو نه مخکې د سورة الملک او تبارک الذي تلاوت وکړي نو نور هم بهتره ده. که چېرته په بدن کې طاقت شته، ډېر ستړی نه یې، ډېر خوب دله نه درځي، نو دا هم ولوله د وده کېدو نه مخکې. او چې کله سملې په ښي طرف سمله. او دویم دا دی چې دا کوم اذکار مې ته وویل دا اذکار ټول ولوله، سورة الاخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، دا 3 پېرې ولوله، په لاس یې چوف کا او تر کوم ځای پورې چې ستا لاس رسي د هغه ځای پورې لاس ورسه او بدن باندې د لاس راکاږه. د شپې کم از کم په 3 بجې باندې پاسېده پکار دي، 2 بجې، 3 بجې، 3:30 بجې، د 4 بجو پورې، یعنی چې څومره مخکې پاسېدی شي د 2 بجو نه دا غوره ټیم شروع شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ينزل ربنا تبارک وتعالى الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. الله رب العالمین د دنیا دی اسمان ته راکوزیږي د خپل شان او د جلال مطابق، او بیا څه کوي
بیا الله اعلان کله راکوزیږي حين يبقى ثلث الليل الاخر، کله چې د شپې اخرنۍ درېیمه حصه پاتې شي، د 2 بجو نه پس د صبح صادقه پورې. او الله اعلان کوي چې هل من داع، څوک دعا غوښتونکی شته، هل من سائل، څوک سوال کوونکی شته، هل من مستغفر، څوک مغفرت او بخنه غوښتونکی شته چې زه بخنه وکم، زه سوال قبول کم، زه ضرورت پوره کم، زه دغه دعا قبول کم. نو الله په خپل وی په دې ټیم کې زمانه وغواړه. نو 2 بجې پاسه، 2:30 بجې پاسه، 3 بجې پاسه، 3:30 بجې پاسه، 4 بجې پاسه، خو ګورې دغه چانس به نه میس کې. دا به خامخا په دې موقع باندې به د الله څه عبادت کې 2 رکاته وکړه، 4 رکاته وکړه، 6 رکاته وکړه، 8 رکاته وکړه، 10 رکاته وکړه، 12 رکاته وکړه، چې څومره د پکې طاقت دی کولی شي. عائشه رضی الله عنها وی چې د الله پیغمبر ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیره علی 11 رکعه، په رمضان او غیر رمضان کې د الله د پیغمبر طریقه دا و چې 11 رکاته به کول، 8 رکاته تهجد او پسې به 3 رکاته وتر کول. خو وتر خو تا کړي د امام صاحب، که زنانه نه کړي مثلا نو خیر دی، دې ټیم کې هم کولی شي. نو په دې ټیم کې ډېر مونځ وکړه، چې کله دې مونځ وکړو یوازې مونځونه مه کوه، تلاوت پکې وکړه. تلاوت دعاګانو باندې لاس پورته کوه، الله ته وجاړه، زاریګانې وکړه، فریادونه وکړه. په دې ټیم کې استغفار ډېر زیات پیداناک دی، ځکه الله وی والمستغفرین بالاسحار. د نیکانو بندگانو یو خو یو خصلت دا دی چې دی به د پښمني په ټیم کې د الله نه مغفرت غواړي، د الله نه به استغفار او بخښنه غواړي. په دې ټیم کې استغفار چې دی د الله نه د خپلو ګناهونو معافي غوښتل، مغفرت طلب کول، دا ګوره ډېر کرامت څیز دی. لہذا په دې ټیم کې استغفار لم زور ورکول پکار دی. د استغفار لپاره مختلف کلمات دي، لکه حدیث کې دا راغلي دي: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا ټول بهترین کلمات دي. نبی صلی الله علیه وسلم وی سل پیری دی ولوسته کنه نو الله به دې ګناهونه معاف کی، اگر که دریاب د زګونو عمر ولې نه دي. دومره عظیم کلمات دي. کدا د نه د صرف استغفر الله وایا، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه وایا. ذین علاوه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دا کلمات وایا. رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. دا کلمات وایا. رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. دا کلمات وایا. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني انا عبدك انا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي ابوء بذنبي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. کلمات دي سید الاستغفار ولیکي، د استغفار سید او سردار. نو چې تعالی کم کلمات هم د استغفار درځي په اق الفاظو باندې د الله نه استغفار او بخنه وغواړه په دې ټیم کې. دا ډېر غوره او بهترین ټیم دی. ګوره نو چې د شپې کله انسان پاڅېږي که نه، د پاڅېدو په ټیم کې یو دعا ده. که د پاکۍ په حالت کې اوده شوي او سترګې دې وغړېدې او د الله نه یې دعا وغوښته، الله به یې دعا قبلوي. که د پاکۍ په حالت کې اوده نه شوې، بې اودسۍ په حالت کې اوده شوې، نو بیا چې کله پاڅېږي نو په دې ټیم کې یو خو د پاڅېدو دعا ووایه چې الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور. دا دعا ووایه. دویم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. دا کلمات چې دی وی د پاسېدو نه پس کنه د الله پیغمبر وی کې دې نه پس دې مونځ وکم الله به قبلوي، که دعا دې وکړم الله به قبلوي. دا څومره آسان عملونه دي او موږ ته شیطان څومره ګران کړي دي. الله د بنده د معاف کولو دپاره، د بنده د خوشحالولو دپاره څه بهانې ګوري. دا بنده د خوشحاله کړم، دا بنده زما بندگی وکړي، زما نه وغواړي، ما ته زاري او فریاد وکړي، په دې الله خوشحالېږي. د بنده په دې تملق او په دې عاجزۍ او خاکسارۍ او انکسارۍ باندې الله ډېر زیات خوشحالېږي. ګورئ ځکه زمونږ صفت د څه دی؟ د عبد، عبدیت. عبد ویلی کېږي عاجزه ته، ذلیله ته. چې په موږ کې څومره ذلت د الله مخې ته،
څومره عاجزي و په منګه کې، څومره خشوع خضوع و په منګه کې، هغومره به د الله خوښي وګوره. د الله سره لوی خوند کوي، د الله سره تکبر خوند کوي، موږ سره عاجزي خوند کوي، ځکه موږ بندګان یو، موږ ډېر عاجز یو. نو حدیث کې دا هم راغلي د الله پیغمبر به چې د شپې کله پاڅېده او بیا به راووتو د اسمان ته بیا کتل او دا کلمات به وي، دا آیتونه چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نو دا آیتونه به نبی صلی الله علیه وسلم لوستل، د اسمان ته به کتل او دا آیتونه به لوستل. نو دی آیتونه د لوستلو ځان له فضیلت دی. د دې نه پس بیا او د شرندام او بیا الله ته ودرېږه، نو په منځ کې مشغوله شئ، څومره مونځ کولی شي. بیا د تهجد نه پس په کار ده چې انسان څه پخلی مخلی وله شوی دی، نو چې د ضرورت مطابق د هغې نه خوراک وکړي، ځکه پېشمنی دا ګورئ سنت دی. نبی صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه دا خبره معلومیږي چې کومه روژه کې پېشمني کې خوراک وشي، د دې اجر د هغه روژې نه ډېر دی کومه چې په نهره باندې ونیولی شي. ګورئ او د ناراستو ته مې درخواست دی، د نسواریان او د ناراسته په نسوارو باندې پېشمنۍ مه کوئ چې صرف چونډی کښېږدي او بس نور خوراک نه کړي. یو ګیلاس اوبه وڅښه، نیم ګیلاس یو کپ پی وڅښه، یو دوه دانې کجوري وخوره، خو پېشمنۍ خامخا وکړه د دې لپاره چې تا ته دغه اجر او فضیلت حاصل شي. چار چاند به ستا دې روژې ته ولګي په دې پېشمنۍ باندې. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تسحرو، تاسې پېشمنۍ کوئ ځکه یهودیان پېشمنۍ نه کوي. نو پېشمنۍ کې به خامخا څه نه څه خوراک په کار دی. که ډېر څه دې ته نه کېږي، لږ څه وکړه په دې نیت چې مال الله تعالی اجر راکړي، زما د روژې فضیلت او اجر ډېر شي. او کله چې د پېشمنۍ نه فارغ شو، نو ګوره دا خبره یاد وساتئ، د اولني د اذان نه مخکې خوراک بندول پکار دی. احتیاط په دې کې دی چې د اذان نه مخکې خوراک بند شي. او د دې نه پس بیا د مانځه پورې چې کوم ټیم دی، نو په دې کې څه کول پکار دي؟ په دې کې تلاوت، ځکه ان قرآن الفجر کان مشهودا. په دې ټیم کې استغفار او بخنه، ځکه والمستغفرین بالاسحار. په دې ټیم کې دعاګانې، ځکه الله فرمایي چې هل من داع، څوک دعا غوښتونکی شته چې زه دعا قبوله کړم، نو استغفار به وی، د الله نه بخنه غواړئ. دویم دا دی چې تلاوت به کې. دریم دا دی چې د الله رب العالمین نه به دعاګانې غواړئ. نو بیا په دقه ټیم کې بس په دغه څیزونو کې مشغوله کېدل پکار دي. بیا چې کله د سحر مانځه ټیم شي، نو په تکبیر اولا سره د سحر منځ کول. په دې منځ کې چې دا څومره منځونه مثلا راځي که نه، نو په تکبیر اولا سره د سحر منځ او د سحر د مانځه نه پس که انسان د شپې ډېر ټیم تیر کړی دی، د سحر د مانځه نه پس فوري ته اردو کېدل نه دي پکار. زمونږ بس دومره تعدي مونږ چې بس ځان هم ورسولی. کوشش پکار دی چې انسان د اشراقه پورې ځان کلک کړي، ځکه دا ډېر د برکت وخت دی. ګورئ دا د الله د رحمتونو د نزول وخت دی، د الله د برکتونو د نزول وخت دی. په دې ټیم کې خوب نه دی پکار. او په دې عربی کې یو قول زرین دی چې نومة الصبح تورث الفقره، د سحر دا خوب په انسان باندې غریبي راولي. اوس یو انسان ټوله شپه شبګیره کړې ده یا نیمه شپه په یخه باندې تېره کړې، نو خیر د هغه خو عذر دی، خو د کېدی شي. اوس یو انسان خوب کړی دی، د 4 بجو پورې خوب یې کړی دی، نو ډېر سر مون نه پس ولې ویده کېږي او بیا به ټوله ورځ هم ودی. نو خیر د اشراقه پورې لږه ناسته پکار ده. د سحر د مون نه پس کېنه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړي د سحر مونځ وکړو او ثم جلس فی مجلسه الذي صلى فيه، بیا په هغه ځای باندې کېناست په کوم ځای چې مونځ کړی او د الله ذکر یې کوو، تلاوت یې کوو، دعاګانې یې غوښتلې، تر دې چې نور راوخوت. او چې نور
د یو نیزې په مقدار باندې راچوت شه، مطلب د نور د راختو نه 15-20 منټ پس دی پاسې د 2 رکعته مونځ یې وکړو. نو الله پیغمبر وایي چې دله به الله د قبول شوي حج او عمرې اجر او ثواب ورکړي. په لږه ناسته باندې الله دومره اجر بنده له ورکوي. حج څومره ګران عمل دی، انسان پکې زری زری شي. عمره څومره ګران عمل دی، مالی عبادت هم دی، بدني عبادت هم دی. حج مالی عبادت هم دی، بدني عبادت هم دی، دواړه قربانۍ پکې دي. او په دومره معمولي عمل باندې الله مو تعالی د حج او د عمرې اجر او ثواب راکوي. نو کوشش پکار دی چې انسان د اشراقه پورې کم از کم کینی. د اشراق نه پس بیا زمونږ خو دلته کم ترتیب دی، نو بیا زمونږ درس شروع کیږي په 7:30 بجې باندې تقریبا د 1 بجې پورې 9 بجې پورې درسي. خو چې کوم ځایونو کې درسونه مثلا نشته په دې ټایم کې، نو بیا خیر دی که انسان څه ډډه لګوي او خوب کوي، نو بس خوب هم کولی شي. بازار ته تګ دی، کور ته څه شی راوړل دي، په دغه ټایم کې وکړه. او بیا د دې نه پس د ماسپښین د مانځه دپاره تیاری پکار دی. ماسپښین مانځه دپاره وختي پاڅېدل، جومات ته تلل. که په دې منځ کې انسان ته د ساخته مونځ ټایم میلاو شي، مطلب یو چپه خوب یې وکړو، د اشراق مونځ یې وکړو، بیا پسې لږ خوب وکړو، او بیا داسې 9 بجې 9:30 بجې 10 بجې راپاڅېد او د ساخت مونځ یې هم پسې وکړو. نو دا خو به نور هم خبره ښکلې شي او مزیداره به شي. د هغې نه پس بیا که دی یو چپه خوب کوي او بیا وایي چې ماسپښین مونځ ته راپاڅم، نو ماسپښین مونځ ته به وختي راپاڅي، دې لپاره چې مخکني سنت هم وکړي 4 رکعاته، او بیا په تکبیر اولی سره د ماسپښین مونځ هم لاندې کړي. تکبیر اولی سره چې ماسپښین مونځ وشو، د هغې نه پس بیا پسې 2 رکعاته سنت دي، هغه به هم وکړي. د دې نه پس به بیا دی څه کوي؟ نو که مثلا په سهار کې دی وزګار نه و، دې ټایم وایي چې یاره بازار ته ځم، ځان له څه شی پکار دی، ځان له سودا مودا وکړي. وګورئ دا خبره یاد وساتئ چې رمضان دی، خپل غوږونه د ګناهونو نه محفوظ ساتل، خپله ژبه د ګناهونو نه محفوظ ساتل. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وایي که څوک ته کنځل کوي که نه، بد اخلاقي د سره کوي، نو ته به ورته وایې چې اني صائم، زما روژه ده. که ته بد اخلاق یې نو زه بد اخلاقي نه کوم، که ته کنځلې کوې نو زه کنځلې نه کوم، که ته ګانې بجانې اورې زه نه اورم، که ته بدنظري کوې نو زه ورته تیار نه یم، که ته ژبه ورانه خوځې زه ورته نه یم تیار. نو ګورې ته به دا خبره یاد ساتې چې ګورې زه روژه یم، د الله د حکم د وجه نه ما په ځان باندې حلال څیزونه بند کړي دي، نو حرام خو به خامخا نه کوم، حرام خو راباندې بند دي. نو چې بازار ته ځې ګزاره به کې، اوږه به ښکته وړې، برداشت به کې، او د خښتې جواب به ګورې په کاڼي باندې نه ورکې، ګزاره به کې ګزاره. ځکه چې بازارونو کې خلک معمولي خبرو باندې مړی کوي، د یو بل خولې ماتوي او یو بل سرونه ماتوي. نو ګورې موږ او تاسو مسلمانان یې، که بل یو سړی زما او ستا مخې ته جهالت کوي که نه، نو په کار ده چې موږ د جهالت نه ځان وساتو. او د دې ګوره ښه طریقه دا ده، حدیث کې دعا راغلې ده، نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د کور نه وځې نو دا دعا ووایه چې بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اني اعوذ بك من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. نو په دې کې یو ټکی دا راځي چې الله زه د دې نه پناه غواړم چې زه راخوی شم په خپله باندې، یا مې بل څوک راخوی کړي. الله زه د دې نه پناه غواړم چې په خپله ګمراه شم، یا مې بل څوک ګمراه کړي. او اظلم، د دې نه پناه غواړم چې زه ظلم وکم، او اظلم، یا په ما باندې ظلم وشي. او اجهل او یجهل علی، الله زه د دې نه پناه غواړم چې زه د بل مخې ته جهالت وکم، د جهالت مظاهره وکم، د جهالت کار وکم. او یجهل علی، یا زما مخې ته څوک جهالت وکړي، د جهالت مظاهره وکړي. نو چې دا دعا ووایې، په دې دعا باندې وځي که نه، الله به د حفاظت هم کوي. او د کوم ځایونه چې تا پناه غوښتلې ده، الله به د ټول نه تعالی امان هم درکړي. نو سالم به لاړ شي او سالم به کور ته راشي، سالم به لاړ شي او غانم به کور ته راشي. نو چې بازار ته وځې نو ګوره ډېر احتیاط باندې تګ راتګ پکار دی، ډېر صبر به کوې، په کور کې ماشومانو ته صبر، زنانو ته صبر، ګاونډي سره صبر، د بل مسلمان سره صبر. دا ګوره دا د روژې، دا روژه ډېر د برداشت میاشت، د صبر میاشت ده. ګورې دې کې موږ پریکټس کوو په صبر باندې، ځکه خوراک نه ځان صبر کړی دی، د څښاک نه ځان صبر کړی دی، او دغه رنګې د بیعال او د خواهشاتو پوره کولو نه ځان صبر کړی دی، د ګناهونو نه ځان صبر کړی دی. دا هغه د صبر پریکټس دی چې موږ او تاسو یې کوو. لهذا ډېره زیاته ګزاره به پکار وي. مازدیګر لمانځه نه مخکې ځان فارغول، چې انسان لمانځه ته داسې مخکې راشي چې 4 رکعاته نفل دي مخکې چې هغه تې وکړي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا رحم الله عبدا، الله دې په هغه انسان باندې رحم وکړي، په هغه انسان دې الله رب العالمین رحم وکړي چې دی
صلى قبل العصر چې د مازیګر د مون نه مخکې 4 رکعاته نفل مونځ وکړي. د الله پیغمبر ورته د رحم دعا کړې ده. په کار دا ده چې مونږ د 4 رکعاته نفل کم از کم په دې روژه کې خو پرې نه دو کنه. نو 4 رکعاته نفل او د دې نفلو نه پس چې دی نو بیا په تکبیر الله سره د مازیګر مونځ او د مازیګر د مون نه پس بیا دا ډېر غوره او بهترین ټیم دی. تلاوت کول، ذکر کول، درود شریف ویل، استغفار ویل، ماښام ته نږدې د الله نه بیا اقشان دعاګانې وغوښتل. دې کې د سحر د ماښام نه پس چې ما تاسو ته کوم اذکار وویې نو دغه اذکار چې دي دا د ماښام د سحر د مون نه پس هم ویل پکار دي. خو دې کې صرف دا اذکار سوا کول پکار دي چې اللهم ما اصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر. او یا الک ماښام دی نو داسې ووایه چې اللهم ما امسى بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر. یا بل دعا ده چې امسينا وامسى الملك لله لا اله الا الله وحده لا شريك له. نو دغه دعا په حدیث کې راغلی، هغه دعا ویلی شي. او د سحر په ټیم کې اصبحنا واصبح الملك لله دغه دعا ویل پکار دي. بهرحال د سحر او د ماښام چې کوم اذکار دي نو دا په پابندۍ او په اهتمام سره ویل پکار دي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د مسلمان دپاره یو حفاظتي شپول دی، دا د مسلمان دپاره یو حفاظتي قلا ده. که دی دا ووایي چې زه محفوظ ژوند تیر کړم نو شریعت په دې صورت کې ما او تا ته د محفوظ ژوند ضمانت راکړی دی چې مسلمان د هر فرض مون نه پس د دې اذکارو اهتمام کوي. دا کوم اذکار چې تاسو ته ما ووایي که نه سحر مون نه پس د هر فرض مون نه پس الله اکبر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. او 33 پیری سبحان الله، 33 پیری الحمدلله، 34 پیری الله اکبر، آیت الکرسی. دا هر فرض مون نه پس پیل. او قل هو الله احد یوزل، قل اعوذ برب الفلق یوزل، قل اعوذ برب الناس یوزل. سحر مون نه پس 3 پیری، ماښام مون نه پس بیا 3 پیری. انسان چې د شپې وده کېږي نو بیا 3 پیری. خو په تسلی باندې به ویل پکاري ګورې، په قلاره قلاره، په دمه دمه باندې. او الله به حاضر ناظر ګڼي، زما رب ما ته ګوري، زه خپل رب ته ګورم او د اذکار زه ویم. نو ته بیا ګوره چې په دې طریقه باندې موږ دا شواروز خپل تیر کړه نو ته بیا اندازه ولګوه او تا ته به ډېره زر پته ولګي چې زما دا ژوند ما څومره قیمتي کړ. نو که یو مسلمان په دې طریقه باندې خپل شواروز او روزمره ژوند تیری نو دی به الله ولې خرابوي، دی به الله ولې د جهنم اور ته غورځوي چې دی د ګناهونو نه ځان ساتي، دی د خپلو اندامونو حفاظت کوي. نو الله به ولې د قبر په چینجو باندې خوري؟ امانت به په لحد وي، چا چې ځان که امانت په دې دنیا په لحد کې هم اقصې امانت پروتي، صحیح سالم به پروتي. د بدن الله د قبر په چینجو باندې بند کړی دی او حرام کړی دی. که چېرې دی په دنیا کې د خپل وجود حفاظت وکړي نو که د لاسونه د الله امانت وګڼل غلط استعمال نه کړه، سترګې د الله امانت وګڼلې غلط استعمال نه کړي، غوږونه د الله امانت وګڼل غلط استعمال نه کړه، ژبې د الله امانت وګڼه غلط استعمال نه کړه، خپې د الله امانت وګڼه، ټول وجود د الله امانت وګڼه او دی غلط استعمال نه کړه، ځواني، پیغلتوب دا د الله امانت وګڼه او غلط استعمال نه کړه. بدقسمتي او د افسوس خبره دا ده چې د رمضان په دې مبارکه میاشت کې زنانه په بازارونو کې یو رش دی، یو بد حال دی، بد حال. شریف سړی د زنانو د لاسه بازار کې نشي ګرځېدی. په دې روژه کې سړي د ښځو سره جنګېږي او ښځې د سړو سره جنګېږي او یوه جقه جوقه په دې بازار کې جوړه ده. یو دکان کې سر ښکاره کړی، بل دکان کې سر ښکاره کړی، یو دکاندار سره پردې نه شاته خبرې کړي، بل دکاندار سره پردې نه شاته خبرې کړي. آیا دا د مؤمنې ښځې شان دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې مسلمانه ښځه به بغیر د ضرورت نه د کور نه بهر نه وځي. نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې مسلمانه ښځه به بغیر د پردې نه د کور نه بهر نه وځي، د محرم نه بغیر به د کور نه بهر نه وځي. ګورئ ها که شدید عذر دی، د شدید عذر په وخت کې وتلی شي. دا خو عذر نه دی چې زه ځان له جامې علمه، ولې پخوا دا زمانه بغیر د جامو نه پاتې شوې وي، چا له جامې نه وي اغوستې. دا جامې د له خاوند راوړی شي، دا جامې د له زوی راوړی شي، دا جامې د له رور راوړی شي، جامې د له سخر راوړی شي.
د جامع خو تعالی کور ته راتلی شي دا هېڅ بهانه نه ده ګورې دا څه دونه غټ عذر نه دی بیماره د ډاکټر لتلی شي خو څنګه به ځي په پرده کې به ځي د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کله د پردې حکم نازل شو چې یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن پیغمبر علیه السلام ته الله حکم وکړ چې د الله پیغمبره قل لازواجك خپلو بیبیانو ته وفرمایه وبناتك خپلو نونو ته وفرمایه ونساء المؤمنین او د مسلمانانو زنانو ته وفرمایه د مؤمنانو ښځو ته ووایه یدنین علیهن من جلابیبهن چې په ځان دې غټې غټې څادرې راواچئ غټ غټ پړوني دې په ځان باندې راواچئ نو ښځو به څنګه پرده کوله څادر به د سر نه واله د خپو پورې په څادر کې به ځان پټ کړی او صرف یوه سترګې به یې کلاو کړی وه چې په هغې به یې لار ته کتل دا د مؤمنې ښځې پرده وه نو دا په برقه کې هم تلې ده مثلا خو هلته په دوکان کې د پردي سړي څه ګپې شپې لګوي د پردې نه شاته ورسره ناسته ده نو آیا ستا دپاره دا جایز دی چې ته د پردې نه شاته د دوکاندار سره خبرې کې الله پیغمبر وایي ما خلا رجل بامرأة الا وکان ثالثها الشیطان ښځه چې د سړي سره جدا شوه د پردې نه شاته نو درېیمې شیطان دی بس خامخا به څه فتنه جوړی په دې ځای کې لہذا د یوې ښځې سره دا مناسب نه دي دا ولې جایز نه دي حرام کار دی چې پردي سړي سره پردې نه شاته خبرې کوي نو یو د سوال او ریکوست دا کومه چې ګوره د رمضان د میاشتې د حرمت تقاضا دا ده چې په کورونو کې کښېنئ بغیر د ضرورت نه کور نه بهر مه وځئ الله نه ویریږئ د الله د قهر او د عذاب نه ویریږئ د دې میاشتې د احترام او تقدس خیال وساتئ ګورئ د دې میاشتې احترام او تقدس مه پایمال کوئ دا د مغفرت میاشت ده که په دې میاشت کې الله موږ ونه بخلو که نه نو دا به ګورې موږ زموږ ډېره لویه بدبختي او که په دې میاشت کې الله وبخلو دا به زموږ لوی سعادت وي نو لهذا زما ټولو مسلمانانو خویندو رونو مشرانو ځوانانو امزولو ته مې درخواست دا دی چې د شمار یو څو ورځې پاتې دا په عبادت باندې قیمتي کوي وخت د الله په عبادت باندې قیمتي کیږي شپه دا د الله په عبادت قیمتي کیږي ورځ دا د الله په عبادت باندې قیمتي کیږي ځواني دا د الله په عبادت قیمتي کیږي پیغلتوب دا په حیا په عفت او په عزت او د الله په بندګۍ باندې ګوري قیمتي کیږي بوډاتوب بوډیتوب دا د ضعف او د کمزورۍ عمر دا د ژوند خاتمه دا که ته وایې چې ښکلي وشي زما د ژوند اختتام ښکلی وشي خاتمه مې الله ښکلي کړي د الله بندګۍ بس د مسلمان چې څومره عمر سیوا کېږي هغومره به آخرت ته توجه سیوا کېږي هغومره به ورسره د آخرت فکر سیوا کېږي هغومره به د ده سره د جنت د حصول شوق به پیدا کېږي زه به جنت څنګه حاصل کړم زه به خپل رب څنګه راضي کړم لہذا د الله نه ډېرې دعاګانې غوښتل ځان پکې ستړی کوي عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي نبی صلی الله علیه وسلم به یجتهد فیما لا یجتهد فی غیره یجتهد فی العشر الاواخر ما لا یجتهد فی غیره د الله پیغمبر به په دې لسو اخرنو ورځو شپو کې هغه محنت کوو چې دا بیا په نورو ورځو کې نه کوو ګورئ دومره محنت به د الله پیغمبر کوو نو خو د الله هغه نیک بنده و چې هغه ته خو الله هر څه معاف کړي و خو جنتي و خو هغه به بیا هم ځان ستړی کوو او زموږ هېڅ پته نه لګي چې الله موږ ته څه معاف کړي او څه نه دي معاف کړي موږ له ډېر محنت پکار دی ګورئ ما عاجز هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ عبدالله په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او ټول امت مسلمه خصوصا د فلسطین مسلمانان چې هغې سره ګورې موږ نور اسم نشو کولی هغې صرف زموږ د دعاګانو په انتظار دي بس چې دا امت موږ په خپلو دعاګانو کې یاد وساتي نور امت مسلمه د هغه بې غیرتۍ مظاهره وکړه چې دا به چا په تاریخ کې نه کړي د مسلمانانو حکمرانانو د مسلمانانو فوجي جرنیلانو د مسلمانانو سیاسي لیډرانو صرف د عامو مظلومو مسلمانانو زما او ستا د دعاګانو ته بس محتاج دي انشاءالله چې دا دعاګانې به د یهودیانو په مقابله کې د ایټم بم کردار ادا کوي خصوصي دعاګانې خصوصا زما خویندې او میندې دا د وړونو په لحاظ سره ډېر پاک مخلوق دی تاسو ته مې درخواست دا دی چې ګورې د فلسطین مظلوم ولس
هغه مظلوم مسلمانان، هغه کونډې، هغه یتیمانان، هغه بسر و سامان مسلمانان، زمونږ ورونه، زمونږ خویندې، زمونږ میندې، زمونږ مشران، بزرګان، سپینګیري، علما، مجاهدین چې دا ګوره دعاګانو کې یار نه کوي. خصوصي دعاګانې ورته وکړئ چې الله زخمیانو له صحت ورکړه، الله شهیدانو له اوچتې درجې ورکړه، الله بې کوره دي خپلو کورونو ته راوله، الله کم ظالم چې بمونه وری الله ته نیست و نابود کا. هغه خیرې د یهودیانو ته وکړئ که نه چې دې روژې نه الله ونه باسي، الله پې د مسلمانان مسلط کړي او ایستې ریز مریض کړي، داسې خیر یې ورته وکړئ دې ظالمانو ته. د فلسطین مظلوم مسلمانان به په دعاګانو کې نه یار کوئ. ما فقیر او مسکین چې ګورې ما سره ستاسو د دنیا او د آخرت دواړو غم دی او تاسو سره هم زمونږ غم دی. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ، موږ له حوصله افزایي کوئ، موږ سره مالي مرستې او تعاونونه د مدرسې دپاره کوئ. دا زمونږ یو دیني رشته ده انشاءالله. دا چې زمونږ څنګه دنیا کې ده داسې به انشاءالله دا زمونږ د قیامت په ورځ باندې په کار راځي. دا به انشاءالله زمونږ په جنت کې په کار راځي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به الله څه کسانو ته د عرش د سوري لاندې ځای ورکوي. 7 کسان په حدیث کې راغلي. یو رجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه وتفرقا. هغه 2 مؤمنان بندگان چې د الله د پاره د یو بل سره مینه او محبت، د الله د وجې نه د یو بل سره مینه او محبت، د الله د دین د خاطر د یو بل سره مینه او محبت کړو، د الله په دین د یو بل سره یو شوي او د الله په دین د یو بل نه جدا شوي. دا هغه خلق دی او د هغه مینه ده چې دا به الله د قیامت په ورځ باندې دا مؤمنان د قیامت په ورځ د رحمت د سایې لاندې راجمع کوي. څنګه چې الله موږ دقسې راجمع کړي دا درسونه اورو، دا درس قرآن، دا د سوالاتو دا پروګرام، دا د تجوید کلاسونه، دغه شان دي الله موږ په جنت الفردوس کې د انبیاو، د صدیقینو، د شهداو سره یو ځای ملګري کړي. الله دې موږ ټول دغه شان د قیامت په ورځ باندې د خپل رحمت د سوري او د سایې لاندې راجمع کړي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مفتي محمد إبراهيم محمدي.